ګرانو هیوادوالو سلامونه. د زړه حمله څه شي ته ویل کیږي او له ناروغانو سره یې موږ تاسې باید څه وکړو؟ د زړه حمله هغه مهال منځته راځي په کوم وخت کې چې زړه ته د وینې رسول په ناڅاپه ډول باندې بند شي. موږ تاسې ټولو ته معلومه ده چې د زړه وظیفه ټول وجود ته د وینې رسول او یا پمپ کول دي. د هغو غټو رګو څخه د کومو په واسطه چې زړه و ټول وجود ته وینه رسوي، له هغو څخه واړه رګونه راجلا سوي دي او هغه بیا زړه ته یا د زړه عضلاتو ته په خپله وینه ورسوي. هر هغه وخت چې دغه واړه رګونه کوم چې زړه ته په خپله وینه ورسوي یا د زړه عضلاتو ته وینه ورسوي، که هغه په ناڅاپه ډول باندې بند شي، دې حالت ته د زړه حمله ویل کیږي. او تداوی هم د همغو رګونو خلاصول دي، البته په بیړه سره. د زړه حمله عموما په هغو موسینو کسانو کې عامه وي، په کومو خلکو کې چې څه وخت دوی حرکت کوي، د سینې درد ورته پیدا کیږي او باید د یو څو دقیقو لپاره ودرېږي، استراحت وکړي تر څو هغه درد یې له منځه ولاړ شي. که څه هم د زړه حمله یا د زړه له حملې څخه وروسته ډېری کسان بشپړه روغتیا لاسته راوړي، خو په ځینو وختو کې د زړه حمله امکان لري د زړه د درېدا او له هغه سره په څنګ کې د مرګ باعث شي. لکه څنګه چې مې مخکې ذکر وکړ، تر ټولو مهمه خبره د دغو ناروغانو تر ډاکټر پورې رسول او د رګونو په بیړه سره خلاصول دي یا د ناروغانو په بیړه سره تداوی کول دي. کومې علامې ناروغانو ته پیدا کیږي چې موږ ورباندې وپوهیږو چې په دې وخت کې په ناروغانو د زړه حمله راغلې ده؟ تر ټولو مهمه یې د سینې درد. د سینې په منځ کې ناروغانو ته، ډېری ناروغانو ته او یا د چپ طرف ته یا عموما په سینه کې ناروغانو ته درد پیدا کیږي چې همدغه درد په ځینو وختو کې د ژامې او یا د اوږو او د لاسو خواته هم خپریږي. له دې درد سره ناروغان امکان لري د نفس تنګي او یا هم د سابندي احساس ولري. د مخ سوروالی یې وتښتي، لکه څنګه چې یو څوک وډار کې مخ یې خړ سي، سوروالی یې وتښتي، په همدغه شکل باندې د مخ سوروالی تښتي. په ناروغ باندې خولې راماتیږي، خوله ورباندې راځي. په ځینو وختو کې ناروغ امکان لري د زړه د بدېدا احساس وکړي. او که څه وخت د ناروغ نبض وکتل سي، امکان لري د ناروغ نبض یا ډیر سوکه وي، ډیر آهسته وي او یا هم ډیر تیز وي. هر هغه وخت چې په ناروغانو کې دغه علامې پیدا سوي، موږ تاسې باید څه ورسره وکړو؟ که ناروغ په چوکۍ ناست وي او یا هم له هغه سره په څنګ کې ناروغ ولاړ وي، باید ناروغ کښېنوو تر څو خپله شا یا تکیه دیوال ته وکړي. د ناروغ زنګنونه او یا پښې ناروغ ته یو څه زنګنونه یې قط کړو او ناروغ ته یې پښې رانږدې کړو یا زنګنونه یې ناروغ ته رانږدې کړو. ناروغ ته اسپرین د 300 ملي ګرامه په اندازه ورکړو تر څو یې هغه وژوي یا یې وزدوي او بیا یې وخوري. او په بیړه باندې دا ناروغان تر ډاکټر ورسوو تر څو اساسي دوا ورکړي او د دې ناروغانو ژوند وژغورل شي. یو ځل بیا ذکر کوم، د دې ناروغانو تر ډاکټره رسول چې هر څومره په بیړه سره کېدای شي باید وکړو. څه کولی شو چې موږ تاسې د زړه د حملې امکانات راکم کړو؟ د سګریټو او چلم نه څکول، له هغو څخه پرهیز کول چې سړی چلم او سګریټ ونه څکوي یا تمباکو نشه ونه کړي. له هغه سره په څنګ کې د وزن کمول، د تمرین کول، او هغه ناروغان چې د لوړ فشار ناروغي ولري د هغو دوا خوړل او تداوی کول، او هغه ناروغان چې د شکرې ناروغي لري د شکرې په صحیح اندازه خیال ساتل او تداوی کول، او هغه ناروغان چې د هغوی کلسترول اوچت وي
د کولېسترول راکمول او د هغه لپاره د دواو کارول دي. په دغه شکل باندې موږ تاسو کولای شو چې د زړه د حملې امکانات راکم کړو. خدای دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور نور مو په خدای سپارم.